استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ڈاکٹر شیر رشاد صاحب رحمت الله علیه مکتفا ترمذی شریف کې فرمایل چې زه د دې پاکستان په هلال کمیټه کې ناسته ما، زه سعودي عرب په هلال کمیټه کې ناسته ما. فرمایي چې اورز زه مال دعوت را کړو او ما ته وی چې راشه ته په هلال کمیټه کې کینې، وې زه ناستو ما، وې یو پکې وې هغه چې و بس په کمپیوټر کې خو میاش را نغلا او فلکیات واره چې دی هغه داسې وي هغه داسې وي. ما ته چې دی کې خدغه سيزونه عمل دغه ټیک ده مدد تنا غستی شي خو اصل خرویت دی. مونږ ته وي د یو ځای بل ځای تقریبا فرمایلی چې د 35-40 شهادتونه مونږ ته موصول شو او زه ناسته مودي ما ته وي چې ګور اعلانونه کې ما خدای پاک اوسې زکه نولې ما او ما ته اعلان بزکو ما او دی ما ته وي چې اعلانونه کې نو د دې بکیږي څه دومره وي پریشان او ما چې زما هغه ورځ شو زه بیا د سره د هلال کمیټې د اجلاس لتلې نیمه وی هغه دلته مونږ بیا کیپی کې خلکو سره کوړی ته یو ځای بل ځای ته غټ سونه شیخ الحدیثان او غټ علماء کرام او غي سره رابطه وکړي او یغي مونږ ته وی چې په پلان کې ځای کې دومره کسان ولیدا په پلان کې ځای کې دومره کسان ولیدا. نو ما وی چې دا دونه کسان ولیدا نو دا سکان او کافران خو نه دي کنه، تاسو د دې د شهادت ولې نه اخلي؟ خدا همیشه نه داسې کیږي چې اکثر د پښتنو د علاقو د شهادتونه دي نه قبلې. دا اوس لکه بیګام چې دی نو مسجد قاسم علي خان اغي ته الته کې شهادتونه راغلي دي، شهادتونه او راغلي هو د اغي په معیار بنو پورانو دا کم چې یو ځای بل ځای مردان کې بنو کې لکی مروت وزیرستان دا څومره شهادتونه پکار دي دغه خلکو سره رابطه کړي وي او بیان سبا خدا نظام دومره تیز دی په واتس اپ په یو صبر سبا کېدا چې د اغه معتبد علماء کرامو تنا شهادتونه غستي او اغي په یقینو نو د اغي پرانا کې بیا دی دلته کې فیصله کولم پکارو. نو شیخ صاحب فرمایل چې وای زه په دغه کشمکش کوم چې خدای پاک زه بس کوم مخ کې وای بس په دغه کشمکش کې مونږ پسې بار دروازه بټکیده د کمرې اخبار واروي چې د اخبار ټیم ختميږي د الله بندګانو مليانو زر فیصله وکي او ټول علما په دې کې ما وی چې دادونه شهادتونه خو چې دي دا خو کافرانو سکان نه دي. زه په دغه معلومه وغي په یو طرف او په بل طرف بس وی ما ته وی چې راځه بس اعلان وکړه چې سبا اختر نشته وی زه چې څنګه رالم بس غونډه میډیا ولاړه بس وی ما واته وی چې مبارک شه سبا اختر دی بس وی دلته کې یوم ځان سره ګوري دو پرشیدو بلم خو بس وی ما واته وی چې دا دونه شهادتونه راغلن راسو کافرانو دغه خو نه دي. وی بیا د پنجاب او د یو ځای بل ځای مریانو ما ته وی چې دا هو مونږ په خپل خاطر مونږ خو میاش نه درې درې ما ته وی چې ته خپل دغه تو ګور نظر تا تا غټه غټه چشمه چوي زما او تا ته خو دروازه نه خر نه ښکاری نو میاش براته سو ښکاری. نو دا د مخکنه یو مسله دا سره روانه نه چې دا ډیره زیاته گمبیر شوې ده او سو وخت دا حل شوی وا مفتی شهاب الدین فوفلزی صاحب چې بکینا استول ته شهادتونو ته نو صحاده پورې دا حل شوی وا د کیپی په دغه باندې خو بیا هغه مسله والله علم چې سو شو او لکه بیا پکې سم مسله راغله نو الله دې بس دا خیر لور وري چې دا خلق چې دي چې په یو طرف باندې لاړ شي او یو لار وته او خوري شي په غي باندې لاړ شي.